السلام علیکم ملګرو د حاجي راسد چې کاڼی دی نه خلک چې ښکلوي نو ډېر خلک کوشش کوي دا کاڼی ښکل کړي ځینې خیال کوي چې عمرې ته خلک لاړ شي نو دې کاڼي کوشش کوي دا کاڼی ښکل کړي نو او دا کاڼی څنګه ډیزاین دی څنګه رنګ دی نو او دا کوم ځای نه راغلی دی نو راځئ د شیخ صاحب له اورو دا ویډیو ګورو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ راځئ او شیخ صاحب د کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ او لازمي شی کې د اسلامي پیغام دی پکې راځي ویډیو فلوزو او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره لس څیزونه راوړي د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي لس څیزونه یو په هغې کې د حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼی دا حجر اسود او دا تک سپینو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی الحجر الاسود یبین الله فی الارض دا حجر اسود په مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس دی یو سړي چې دا حجر اسود ښکل کو دې دې پړه کې دا فرض کې ما د خدای لاس ښکل کو الله اکبر او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس چې چا ښکل کړي د الله خو زمونږ په شان لاس نشته د غوښې او د هډوکو زمونږ په شان لاس نشته خدای له خو زمونږ په شان جسمیت نشته دی د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی مبرا منزه دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمای نو دا تک سپینو حضور پاک فرمای وی دا حجر نزل الحجر من الجنة د جنت نه راغلی او كانت ابيض من اللبن دا د پيو نه زیات سپینو سودته خطايا بني آدم د بني آدمو دی گناهونو تور کړی دی او دمو علما لیکي وی چې کم سړی دا ښکل کی یا لاس ولا یو سی غلاس ښکل کی یا د لرې ځای نه ورته استلام وکوي اشاره وکړي داسې دا ګناهونه ځان ته راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي ګوره الله پاک خو هسې نه وایي چې مبارکن د برکت شی دی دا څونه لوی برکت دی چې ورته مخامخ شي ګناهونه راکاږي او